ما په شاعرۍ کې ما یو پښتني له عزت ورکړی ما بې عزتي نه ده ورکړې ما ورکړي د زلفو سوری د کالام دی په دې باندې جینۍ نه خفه کېږي مخ ګلاب د باجوړ دی په دې زنانه نه خفه کېږي تاسو ټرای وکړئ ځئ او تاسو ورته وایئ جینۍ سمه په تاسئ والله چې د چمپلو باران در باندې وکړي ای بونیریا چې په ټوله دنیا پهر وکړي داسې یو ګل با په ګلونو کې ګلاب راولم زه به ضرور د خپلې مینې انقلاب راولم د ټولو ناول خو زه د دنیا په ټولو لړۍ کې چې څومره پښتانه دي او بیا زموږ پاکستانیان دي ټولو ته حکیم خان بونیري طرف نه په دواړه لاسه سلام او د مینې او د خلوص ډکې پیرزونې او ما سره پښتنو ډېره مینه کړې ده او زه د چا د شکریا د الفاظو طاقت خو نه لرم خو زما دا غریب سلام په ټولو پښتنو هغه که په وطن دي که هغه د وطن نه بار دي مسافر دي الله تعالی دې په خپل کور ثوابونه وکړي مسافري مې په خپله کړې ده درد مې په ډکې شته عابد صاحب او زما سلامونه ټولې نړۍ ته ستاسو په برکت او ستاسو په محنت باندې به زما دا سلام دی پښتنو ته رسي ډېره مهرباني زموږ د طرف نه سلامونه قبول کړئ بیا حکیم خان صاحب دغه به راته وایه چې پښتو شاعري چې ده دې ته څنګه رالی او کله رالی دغې باندې به راته لږې خبرې کوئ یاره جی ما خو ډېر زیات زندگی خو زه خو ماشوم د کوره وتی ما په متحده عرب امارات کې ما ژوند تیر کړی دی نو ما په 2003 کې بس دا ادب دا عمل زما په دې مضغو کې یا زما په ذهن کې الله تعالی غورځولی ما کې خپل څه طاقت خو نشته دی خو بهرحال د خدای له طرف نه خبره ده او شاعر خو الله جوړوي په خپله نشي جوړېدی نو هغه چې کله ما لیکل شروع کړو نو هلته به زموږ د پښتو دا پروګرامونه راتللو په دې سټیجونو باندې موږ به خپله شاعري هغې سره شیر کول هغې به بیا په سټیجونو وي خو لیکن هغه خوند رنګ به نه و کله چې په 2004 کې یو انسان ما ته میلاو شو په متحده عرب امارات کې چې د هغه نوم شاکر زیب نوشیروي نوم دی او یو ډېر ستر موسیقار دی او زموږ ډېر ښه دی نو ما خو تا ته وي عبید صاحب چې په ژوند کې یو بل سره څه خفخان راځي نه په ورورولۍ کې راځي او د پردي سړي سره ستا نه سره خفخان څه کار شته او نه د ګیلو څه کار شته خو همیشه په ورورۍ کې یو بل سړی ګیلې او معنی کوي که نه دا په ورورولۍ کې نو چې د حق خبره راشي نو زما شاعرۍ ته که 4 چاند لګېدلي دي نو هغه د دې ځوان په محنت او په برکت لګېدلي دي د زما د شاعرۍ سره ډېر محنت کړی دی که نه او اوږه په اوږه موږ دواړو دا قسمونه وخوړو چې موږ به د هندوستان میوزیک په خیبر پښتونخوا باندې ختمو او موږ به دا پښتو په خلکو کې راولو او انشاءالله الرحمن تر هغې کوششونو پورې تاسو نه څه پټ پناه نه دي هغه کوشش د حکیم خان بونیري او د شاکر زیب نوشیروي هغه کوشش تاسو لیدلی تاسو نه پټ نه دی حکیم خان صاحب اوس څنګه چې تاسو ووایئ چې د انډیا دغه میوزیک چې اوس تاسو د شاعرۍ نه مخکې تاسو چې د شاعرۍ میدان ته نوی راغلي ستاسو شاعري چې وه هغه مختلفو ګلوکارانو نه وویلې سندرغاړو نه وویلې د هغې نه مخکې چې دي نو دغه خلکو به د انډیا غاړې ته ډېر رایب زیات زموږ په یونیورسټو کالجونو قربانۍ چې دي هغه بالکل هر چا نه پټې نه دي څنګه چې تاسو ووایئ د دې دپاره مو څومره کوششونه کړي دي او دغه سټرګل چې دی د دغې په باره کې راته ووایه دا خو تاسو ډېر غټ جنګ چې دی په سر اخیستی نو دا جنګ کې زما سره شاکر زیب نوشیروي چې دی دا اوږه په اوږه جنګېدلی دی ټیک ته د دغې میوزیک ختمولو دپاره د پښتنو په زړه کې دا وایرس د بلې ژبې ختمولو دپاره موږ دواړو وروڼو اوږه په اوږه کار کړی محنت هم ډېر کړی دی لیکل ما کړي دي میوزیک هغه جوړ کړی طرز هغه ورکړی دواړه د یو بل سره په لکي سیسټم باندې وو دواړه به وتې د هغې نه پس مارکیټ داسې حد ته راغی چې دې کې داسې خلک راغی چې هغې هغه مارکیټ خراب کړو هغې خپلې پیسو نه کارونه واغېستل د شوق په ذریعه باندې نو هغوی هغه سندرې خو ریکارډ کړې او هغه نومونه خو د هغوی راللو که نه خو دې خوا مارکیټ چې کوم وه د پښتو هغه سیسټم چې کوم وه چا چې رزق ورسره روان و د یو فنکار یا د یو شاعر غریب هغه ته به هغه معاوضه میلاوېده نو هغه د دې خلکو دا خلک چې کله مارکیټ ته راغی نو هغه شی د هغوی ختم شو دوکاندارانو خپل دوکانونه بند کړو سیډیان ولا خپل سیډیانې بند کړې ځکه چې پیدا خو بیا نه وه که نه دلته پکې نټ راغی یوټیوب راغی د هغې سره دا مسله کمزورې ستاسو به شاعریان ټول اورېدلي وروره ما چې څه لیکلي دي زه د هغې ذمهوار یم زه د هغې جوابدار یم
چې څه مې نه دي لیکلي. په دغه باندې به جي خبرې کو بونیري صاحب کو دغه راته لږ ووایه چې تر دې دمه مو ستاسو شاعري چې دغه کومو سندرغاړو چې ویلې ده او د هغې نومونه راته ووایه. بیا ستاسو نه به ستاسو دغه کلام چې دی دغه به م اورو ځکه چې کتونکي چې دي هغې ستاسو دغه شاعري چې در ډېر خوښي نو کو څه نوی کلام مو ویلی به راته هم زمزمه کوئ او بیا راته لږ دغه ووایه چې کومو سندرغاړو ستاسو شاعري ویلې ده. زما شاعري خو زما د خیبر پښتونخوا چې کوم ناموړي سندرغاړي دي ټول که هغه نارینه سندرغاړي دي که هغه زنانه سندرغاړي دي نو ټول چې څومره مشهور خلک دي نو هغوی ټولو خو زما شاعري کړې ده. نو نومونه خو پای کې ګوره نازي اقبال، رحیم شاه، ګلپاڼه او مطلب دا دی چې داسې خو ډېر محترم داسې چې په دنیا کې اوس نشته دی هغې هم زما شاعري کړې ده او داسې محترم وروڼه دي چې هغه زموږ اوس په تبلیغ دنیا کې هغوی یو د دین طرف ته مخه شوې ده الله پرې رحم او فضل کړی دی نو هغې معزز هم زما شاعري کړې ده د هغې نه الله پاک بس بیا دین طرف ته واړولو تبلیغ طرف ته لاړو الحمدلله ښکلې لار ده تبلیغ حقه لار ده. مخکې ګلاب د باجوړ دی دا واقعي یو ښه سندره وه جی او د هغې سره هغه علمي دنیا چې که څه کوي نو هغې نه موږ خلاف وو که نه جی بهرحال هغه داسې یو کلام و هغه شاکر صاحب د هغې طرز جوړ کړه ښه جی او دا کلام ما په دوبۍ کې لیکلی و ښه جی ښه او د هغې عنوان دی وایي دې ورانې دی دغه انداز د لیونې دی په زړه ظالمي هی په زړه ظالمي په زړه ظالمي رنګ زما در پسې زیړ دی مخ ته ګلاب د باجوړ دی مخ ته ګلاب د باجوړ دی او مخ ته ګلاب د باجوړ دی. زما یو سندره وه جی او وږمې بیبي کړې وه جی او د هغې میوزیک شاکر صاحب او فرخ صاحب دواړو په شریکه ډېر په شوق باندې کړی و. ښه جی او د څه حالاتو په وجه 2005 کې هغه سندره خو ریکارډ شوه جی خو چونکې تر نن تاریخ پورې مارکیټ ته رانله. ښه جی نو هغه ما ته یاده ده ښه جی ما په زړه کې ما ته یاده ده ښه جی که دا راته ووایي چې په زباني درته ووایم او که په هغه خو راته داسې لږ په ترنم سره ووایه نو کتونکي به ډېر خوښ کړي. د هغې ترنم په درته ځم د هغې طرز هم ما ته یاد دی جی د هغې الفاظو چې پر رقیبانو بد سیل میں یو عذاب راولم پر رقیبانو بد سیل میں یو عذاب راولم زب ضرور د خپل مینې انقلاب راولم انقلاب انقلاب زب ضرور د خپل مینې انقلاب راولم او قسم دې سیزم برقیب د محبت په لمبو او قسم دې سیزم برقیب د محبت په لمبو ورله په مخ په درڼو اوښکو سیلاب راولم زه به ضرور د خپلې مینې انقلاب راولم انقلاب او انقلاب په خپله مینا کې راتلو واله رقیب نه منم او په خپله مینا کې راتلو واله رقیب نه منم دشمن د مینې به میدان ته بې نقاب راولم زه به ضرور د خپلې مینې انقلاب راولم او چې پښتنو ته څوک د جهل پیغور بیا ورنه کړي او چې پښتنو ته څوک د جهل پیغور بیا ورنه کړي ننګ محبت په خپل ځان کې بې حساب راولم زه به ضرور د خپلې مینې انقلاب راولم انقلاب انقلاب زه به ضرور د خپلې مینې انقلاب راولم ای بونیریا چې په ټوله دنیا پهر وکړي ای بونیریا چې په ټوله دنیا پهر وکړي داسې یو ګل با په ګلونو کې ګلاب راولم زه به ضرور د خپلې مینې انقلاب راولم انقلاب انقلاب. یو خو زما میسج دا دی د دې نه مخکې یو خبره کول غواړم جی زه د خپلې شاعرۍ د لیکلو د دې د مارکیټ طرزونه د شاکر صاحب سره مې ناسته ولاړه شوې ده نو هغه یو موسیقار دی ډېر ښکلی موسیقار دی نو هغه رنګ په مونږ کې شته چې موږ د خپل کلام طرز په خپله جوړولی شو. جی جی ها
د هغې چا طرز جوړول ته ضرورت نشته اوس. صحیح ده جی. هم کار پخپله کولی شو. لیکل پخپله کوو نو هغه طرز هم پخپله جوړولی شو. صحیح ده جی. انشاءالله یو دوه غانو طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مارکیټ کې چلیږي. صحیح ده جی. صحیح ده. دغه غزل راته کوجي لږ ووایه. یو غزل به پښتنو ته ډالۍ کوم، واسې بس یو ګپ شپ به پې ولګو، ستاسو دا ریکارډینګ به پوره شي. جی جی. ما وې د مینې یو صنم ګورم، ما وې د مینې یو صنم ګورم. جی. عابد صاحب زه خبره نه وم چې غم ګورم. چې غم ګورم. ما وې ژوندون ښکلی په مینه کې دی، ما وې ژوندون ښکلی په مینه کې دی، اثر د عشق مې په وینه کې دی، او زړه راته وې د ښکلو چم ګورم، زه خبره نه وم چې غم ګورم. صحیح دی. وې ښکلي په شکل سره ګلونه ښکاري، لاس کې ورنه وړې خنجرونه ښکاري، په خپلو سترګو خپل ماتم ګورم. جی. زه خبره نه وم چې غم ګورم. زه خبر نه وم چې غم ګورم. وې ټک مې خوړلی دی لړم دی مینه، زما توبه ده د تشنم دی مینه، اوس طبیبان په غر او سم ګورم، زه خبره نه وم چې غم ګورم. غم ګورم. وې کړم توبهګار یقین خان بونیرې، کړم توبهګار یې کړم توبهګار یقین خان بونیرې، نور مې یریږي ته زړګی لیونې، تورو ته زیات سپینو ته کم ګورم، زه خبره نه وم چې غم ګورم. زما خو تقریبا عابد صاحب یو کلام به په خپل اواز چې خدای پاماني کوو د پښتنو سره عوامو سره، هغه به زه په خپل اواز تاسو ته وایم، او یو دوه کلامه مې ریکارډ شولو چې د هغې پښتنو ته زه د هغې میسج ورکوم. یاسر جان زموږ یو نوی سینګر دی، ډېر ښکلی سینګر دی، او هغوی یو سندره ریکارډ شوه، زما شاعري ده د هغې په آواز باندې، او د مخترمې نوم خو نشم اخیستی ځکه چې هغه سیکرټ ده، هغه د نارینه آواز نوم چې دی یاسر جان زموږ نوی سندرغاړی، او د هغې د کلام نوم دی، د هغې عنوان دی د کلام چې عشق زورور دی، زورور سره جنګ نه کیږي، دا د هغې د کلام عنوان دی، او مارکیټ ته روان دی انشاءالله د هفته نیمه کې پښتنو ته به میلاو شي واوري. هغې ته بس د خپلو بایګانو دا تمه کوو چې زموږ هغه مینه محبت په هغې سینګر سره هم شیر کړي، هغې ته به ورکړي، هغې له به ډاډ ورکړي، حوصله افزایي به ورکړي. او زما دویم کلام چې کوم دی، زه به بادشاه شم زما به حکومت راشي، دا ملک وقاص ملک یو نوی سندرغاړی چې د هغې نه مخکې یو دوه کلامونه زما کړي دي، ما له راغلي دي دلته، زما د خوارې جونګړې ته ما له راغلي دي، او ما ته یې خپله خبرې اترې کړي چې موږ په دې دنیا کې قدم ږدو یا یخې دی، ته زموږ مرسته وکړه. ما ورته وایي چې وروره زما خو دغه غریبه شاعري ده، ستاسو نه قربان په صحیح طریقه راځئ، په عزت راځئ، زه تابعدار یم. دغه خپل کلام راته بونیري صاحب په اوس لږ ووایه. زما یو کلام دی ټولو پښتنو ته ډالۍ، خو د دې نه بس عبرت اخلئ، هسې نه. پتا مین یم دشمن د زمانې یم، او زه مجرم کړی خلکو ستا په یارانې یم، د کلي لاړ بشم د دې نه په سارا په سارا ښیم، او زه چاړه ښیم، او زه چاړه. بله چیز به تا ته خپل ځاني د حق خبره وکړم، زما ټول معزز وروڼه دي، زما عزتمند وروڼه دي، او ټول په خپل خپل ځای په ادب لیکلو باندې پوره الله پاک پیدا کړي دي. خو زه خو موجوده که چېرې زما د هر یو شاعر شاعري راله موجوده کلام او زما خوښ شو، نو زما حقه خوښ چې چا څه ښه ولیکل، زما حقه خوښ دی. او باقي وروره نامي ګرامي شاعران دي، غني صاحب دی الله پاک وبخي، غني خان، غني خان لیونی، احمدشاه ساحل صاحب دی، دا نومونه ښکاره دي، او نور مشران دي، ټول نومونه مال نه راځي. خو زه به دا یو خبره وکړم چې په متحده عرب امارات کې زموږ چې کوم ادب سره تعلق وروڼه دي، پای کې به زه یو نوم والم، او دا نور بیا د هغه سره په ګروپ کې دي. خالد خان اسرت صاحب د ثوابه اوسېدونکی دی، زموږ د پښتو یو ډېر ښکلی نوموړی شاعر دی، او د هغوی چې کوم ګروپ دی هلته کې کوم ادبي ټولنه ده، نو هغې کې نومونه خو ډېر دي، ما له نومونه نه راځي، ډېر ښکلي ادب لیکونکي دي او ډېر ښکلي شاعران دي پکې په متحده عرب امارات کې. خو زه بښنه غواړم د نومونو په وجه چې نومونه ما له نه راځي د هغوی، او د خالد اسرت صاحب په طول باندې هغه شاعران، هغوی ته سلام، او هغوی د پښتو ژبې خدمت کوي چې په بار دنیا کې نست خپل محنت مزدوري هم کوي، او د پښتو ادب خدمت هم کوي. په هغوی سلام، په هغوی سلام. بونیري صاحب تر دې دمه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او کتاب چې دی هغه مو چاپ ته تیار دی ګندې تیار، بیا راته دغه لږ ووایه چې دغه کتاب به په کم نوم باندې مارکیټ ته چې دی راځي تر کلې پورې به راشي؟ یاره عابد صاحب زما کتاب، زما د کتاب نوم خو ما تقریبا په 2007 کې ټاکلی و چې د دې نوم دی چې لیونی شومه جانان دې ووې،
خو د مصروفیاتو په وجه چې د مارکیټ کې به هم کار لکه مارکیټ ته چې ستا ذهن او سوچ نه بیا هغه یو طرف په کار کوي دوه طرف ته نه کېږي نو هغې کتاب ما نه په شا شوی دی که نه اوس دا کوشش کوم چې هغه کتاب طرف ته زه راشم که زما په ژوند کې نه شو نو زما د مرګ نه پس په انشاءالله کتاب به زما راځي چې لیونی شومه جانان دی دا د هغې نوم دی ایډوانس کې پښتنو ته وایم صحیح ده جی حکیم خان صاحب دغه پښتو کې خو مختلف اصناف دي هغې کې غزل دی نظم دی چاربیته ده دغسې تاسو چې څنګه ووایي حمد شریف دی نعت شریف دی په کوم صنف کې چې دي لیکل مو زیات کړي دي بیا ولې په هغې صنف کې خو لیکل زیات کړي دي بس نعت شریف چې ما لیکلی دی هغه هم د یو مدرسې دپاره ما لیکلی هغه مدرسه زمونږ په دې علاقه کې د ایثار نوم یو کلی دی په هغې کې یو مدرسه ده د هغې نه زما خویندو ما ته ټلیفون وکړو ما ته وویل چې یاره د پښتو د ادب دپاره خو دې ډېر کار وکړو ورته اوس زمونږ د دین طرف ته موږ درته خدمت وکړه نو هغې ته ما یو نعت لیکلی و د هغې کلي نوم ایثار دی ایثار نو هغې کې د قرآن پاک ختم و نو دا ختم په حوالې سره ما ولې یو نعت لیکلی و چې په ما مې خپل رب مهربان شو ختم پوره مې د قرآن شو تیارې کوي خط مې د خپل کلي یو محلې نه علم حاصل کوي د ایثار د مدرسې نه دا ما هغې ته یو نعت لیکلی و دا سرسري تاسو څه کوم لیکل ما ډېر کړی و د یاداشت دپاره د پیژنګلو دپاره د پښتنو ته د راتلو دپاره هغې ته یو پیژنګلو یو تصویر ورکړو چې لکه ما څه لیکلي ما نعت شریف لیکلی ما حمد پاک لیکلی ما مرثیه لیکلی که نه په ژوندو بندیانو یې سره لیکو خواس هم ګرځي نو که نه چې د خدای تعالی په نیکي بنیري صاحب دغه بعضې څیزونه چې دي د پښتو شاعري چې کومه ده لکه هغه امرسه شوه پتاسه شوه دغسې خودکشه د ماکا او شابه تبعي وکړه دغه څیزونه چې دي دا خلک دا ستاسو د نوم سره تړي په دې کې څومره صداقت دی دا ستاسو دی او که نه دی بیا زما ورور تا ته زه یو خبره کوم نو دا خو په هر یو غزل کې په هره سندره کې د شاعر خپل یو نومي هغه لیکوال نوم یې پکې ورکړی چې دا سندره دا څیز چې تیار شو د دې لیکوال چې څوک دی په اخره کې د هغه نوم راځي وروره امرسه چې ده د دې هم شاعر شته پتاسه چې ده د دې هم شاعر شته د دې پتاسې شاعر دی لوکمان شینواري په پېښور کې په یو ریډیو چینل کې کار کوي ټیک شوه او خودکشه د ماکا د دې شاعر دی رشید جوهر که نه شابه تبعي وکړه د دې شاعر دی رحم الدین الفت تاسو وایئ چې د دې باقاعده شاعران شته د دې باقاعده شاعران دي د هغې لیکلي دي وروره دا د هغوی د سوچ دی د هغې سره د هغې نه تپوس وکئ که نه په میډیا باندې په فیسبوکونو باندې کنزل کول بدې خبرې کول دا نه غیرت دی او نه پته ده او نه په دې جیت راتلی شي صرف هغه انسان د خپل وجود بېعزتي وکړي د خپل زبان بېعزتي وکړي د خپل ژبې د پښتو بېعزتي وکړي د کنزلو نه د بدې خبرې نه خو څه جوړېږي نه که نه نو دا کارونه چې چا کړي د هغوی مخنیوی وکړئ که نه زما په شاعرۍ کې ما یو پښتني له عزت ورکړی ما بېعزتي نه ده ورکړې ما ورکړي د زلفو سوری د کالام دی په دې باندې جینۍ نه خفه کېږي مخ ته ګلاب د باجوړ دی په دې زنانه نه خفه کېږي تاسو ټرای وکړئ ځئ او تاسو ورته وایئ جینۍ سمه پتاسه یې والله چې د چامپلو باران در باندې وکړي که نه زه دا نه وایم زه د دې ادب خلاف د دې خپلو بیګانو چې دا لیکل چا کړي زه د دوی خلاف نه یم خو چونکې تاسو په ما باندې سوال وکړو چې دا شی په تا پسې دی وروره زه د دې بالکل خواوشان یم دا لیکل زما بالکل نه دي وروره زما شاعري ښه ښکاره ده مقصد دا دی چې دا سره زما هېڅ قسم داسې تعلق نشته د هغې پاقاعده شاعران شته او د هغوی نومونه په هغه شاعرۍ کې شته پوه شوې او بس د هغې خپل دغه د هغې سره کوو بنیري صاحب کو دغې پښتو شاعرۍ ته کوم خلک نوی کوم ځوانان چې دي شازلمي چې دی راځي نو هغوی ته د سکرین په وساطت باندې څه پیغام لرئ زما نو ادب لیکوالو ته او زما نوو شاعرانو ته دا عرض دی د درخواست دی چې بېشکه په پښتو ادب دپاره کار وکئ ښه لیکل وکئ لس مه لیکئ یو لیکئ خو ښه څیز لیکئ او په هغې کې د پښتو په الفاظونو باندې کوشش کوئ چې په هغې کې ستاسو نه د پښتو کې کچا الفاظ په شاعرۍ کې را نه شي زما دا میسج دی ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصي انتظام
هډې پبلک سکول درگئی مین جی ټی روډ درگئی